بسم الله الرحمن الرحیم. په هیواد کې د روانو حالاتو او ځینې ناځوابو پوښتنو ته د ځواب په موخه د اسلامي امارت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد نن راسره په نننۍ نن خبره کې میلمه دی. دا چې نړۍ د افغانستان پر وړاندې څه فکر لري، کورنۍ ستونزې څه دي او د شته ستونزې د حل وړ دي که یا، نن به پر همدې موضوع د ښاغلي مجاهد سره بحث کوو. زه سید فرید احمد لطفي او دا د نن خبره. ښاغلی مجاهد، نن خبرې ته په خیر راسئ. مننه، سلامات اوسئ. زه هم تاسې او ستاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وعلیکم سلام. که په پیل کې دا راته ووایاست د نړیوالو بندیزونو سره سره د اسلامي امارت د حکومتولۍ چارې څنګه روانې دي؟ څرنګه چې موږ تاسې ټول وینو او آګاه یو، الحمدلله د حکومتولۍ چارې ښې روانې دي، څومره چې توقع کېږي روانې دي. البته ځینې مشکلات به هم وي، اقتصادي ستونزې او ځینې د حکومتولۍ هغه سیستم نویوالی دا به ټول وي، خو څومره چې موږ ارزوو د تېر په نسبت ډېر ښه روانې دي. هغه مهم عمده اهداف د افغانستان د خلکو چې امنیت او ثبات ساتل دي، نظم ساتل دي. په عموم کې هغه الحمدلله حکومت توانېدلی دا کارونه وکړي. د اقتصادي ودې لپاره ابتدایي ګامونه اخیستل شوي دي، لا هم ضرورت ده چې ډېر واخیستل شي او ځینې نور کارونه هم شوي دي چې انشاءالله د اطمینان وړ دي. بله ښاغلی مجاهد، په دې 15 دقیقه به پر بېلابېلو موضوعاتو خبرې کوو. که دا هم راته ووایاست د قطر په ناسته کې ولې اسلامي امارت ته بلنه نه ده ورکول سوې؟ بله د قطر ناسته مهمه ناسته وه د افغانستان په اړه باندې. اسلامي امارت پیغام وار وار ابراز کړی دی چې دغسې ناستې باید د اسلامي امارت په حضور کې وي. اسلامي امارت حضور که په حضور کې نه وي او د افغانستان د خلکو نمایندګي ونیسي، طبعا هغه ناستې بشپړې نه وي. نو ډېر به ښه دا وای چې اسلامي امارت استازي هلته تللي وای او حضور یې پیدا کړی وای او ونډه یې اخیستې. بله ښاغلی مجاهد، په داسې حال کې چې اسلامي امارت نړۍ ته د خپلې خاورې څخه د هر راز ګواښ ډاډ ورکړی، خو بیا هم د سیمې هیوادونه ولې د ویرې پارونکي خبرې کوي یا مثلا د ډار خبرې کوي؟ بله دا خبرې موږ ته هم د حیرت وړ دي. موږ هم متعجب چې کله اورو د افغانستان د خاورې نه تشویش خبره کېږي. حال داسې اسلامي امارت له کوم ورځې حاکم شوی په مراتبو امنیت او ډاډ او اطمینان په افغانستان کې او د افغانستان په خاوره کې موجود ده او دا راز حکومت هم په مقرراتو اعلان کړی چې د افغانستان خاوره د هېڅ بل هېواد په وړاندې باندې استفادې ته نه پرېږدي او بالکل داسې یو څوک نه پرېږدو په افغانستان کې چې هغه خپل سری وي، د افغانستان له خاورې سوء استفاده وکړي او د حکومتي ادارې نه د باندې وي او داسې څوک شته هم نه. موږ هم تعجب کوو چې د دې امنیت او له دې ډاډ او اطمینان سره سره ځینې هېوادونه ولې باید تشویش وکړي، د افغانستان خاوره خطرناکه معرفي کړي، د افغانستان له خاورې نه تهدید ځان ته خیالي توګه باندې موجود کړي. موږ پوهېږو چې کېدای شي د دوی کوم نور اهداف ولري چې هغه موږ تر څېړنې لاندې دي، خو دا انګېزه او دا تصور سم نه ده. موږ یې ردوو. افغانستان اطمینان امن ده، د سیمې لپاره د امنیت سبب ده. بله ښاغلی مجاهد، له افغانستان سره د روسیې چین په ګډون د یو شمېر هیوادونو راکړه ورکړه ولې امریکا ناوړه اغېزه یا په امریکا باندې ناوړه اغېز لري؟ موږ د اقتصاد محوره پالیسي له مخې نه او داسې په اعتدال ولاړه پالیسي لرو. موږ نه غواړو د هېڅ یو حکومت پلوي هم د بل حکومت سره خپلې اړیکې خراب کړي. موږ د ټولو هېوادونو سره ښې اړیکې غواړو. روسیه د سیمې یو مهم هېواد ده، موږ ښې اړیکې ورسره غواړو، همداسې د چین سره او داسې د امریکا سره او داسې نور نړۍ سره زموږ موقف دا ده چې اړیکې باید ښې وي او دوستانه او د مشروع تعامل په فضا کې وي چې هم د اقتصادي پړاو د افغانستان ستونزې په نظر کې ونیسي او حل شي او هم له ډیپلوماتیک عرصې نه د افغانستان د خلکو سره همکاري وشي. بله ښاغلی مجاهد، د نړۍ سره د سیاسي تعامل لپاره د نړیوالو فشارونو ته په کومو سترګو ګورئ؟ فشارونو سیاست او پالیسي ناکامه ده. باید نړۍ اوس پوهي، خصوصا د افغانستان په اړه باندې چې دوی کلونه د فشار اچوي، فشارونو تر جنګ تر بریده پورې هم ورسېدل، تر بمباره پورې هم ورسېدل، تر اشغاله پورې هم ورسېدل او 20 کاله دوام وکړ په افغانستان کې. ولیدل شول چې ګټه یې نه ده کړې، نتیجه نه ورکوي. نو د دې دپاره چې یو منطقي حل رامنځته شي، د فشارونو سیاست باید ګوښه کېښودل شي، په ځای باندې تعامل او تفاهم هغه ته ترجیح ورکړل شي او د هغه لارې نه موږ تاسې او یا موږ د نړۍ سره خپلې ستونزې حل کړو. ښاغلی مجاهد، امریکا په سیمه ییزه کچه د څه په لټه کې ده؟ موږ چې څومره درک کوو دا ده چې امریکا فعلا په افغانستان کې اسلامي امارت حضور چې د اسلامي امارت کومه لاسته راوړنې دي دا
دې ته د شک په نظر ګوري او یا داسې دې سره نه غواړي چې سم تعامل ولري. دا پالیسي باید موږ غواړو د دې سره اړیکې ولرو. افغانستان په سطح باندې د نړۍ سره موږ اړیکې ولرو. داسې جنګ تیر شو په منځ کې هغه جلا یوه صفحه وه. اوس باید د جنګ صفحه تغییر وکړي، د بدغوښتنې پالیسي تغییر وکړي. افغانستان یو هیواد ده، افغانستان ملت یو ملت ده، دې ته باید درناوی وشي چې نور هم درناوی وي. بله ښاغلی مجاهد، که دا هم وایست نړیوال ولې د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې موضوع داسې پیچلې کړې ده؟ اصلي موضوع دا چې په رسمیت پیژندل د افغانستان اسلامي امارت ته نه د افغانانو لپاره ګټه نه ده، نه د امارت لپاره، بلکې د نړۍ لپاره هم ګټه ده. کله چې رسمیت موجود وي، بیا نو تعهد موجود وي، بیا د قوانینو په وړاندې باندې ژمنتیا منځته راځي او د تفاهم لپاره ډېر تسهیلات منځته راځي. په انزوا او فشار او تجرید او تناوالي کې موږ هم ګټه نه کوو. دا واضح خبره ده، خو نور هېوادونه هم ګټه نشي وړی او د سیمې ثبات او امنیت چې کوم لاسته راغلی خدای مکړه دې ته هم تعاون رسېږي. نو هېوادونه باید دا درک کړي، حساسیت د وضعیت، حساسیت د منطقې او د افغانستان د عمومي حالات حساسیت درک کړي او د دې نظام چې اوس ثبات ټینګ کړی، امنیت ټینګ کړی، واحده اداره لري، ټول هېواد باندې تسلط لري، د دې هغه موقف وپېژني، بیا تعامل وکړي. بنا باید هر څه زر ترسره شي د ټولو جهتونو په خیر وي. ښاغلی مجاهد، په داسې حال کې چې اسلامي امارت هر وخت وایي چې زموږ حکومت ټولګډونه دی، نړۍ بیا وایي چې د اسلامي امارت ټولګډونه حکومت اوسنی حکومت ټولګډون نه دی، نړیوال څه ډول ټولګډونه حکومت غواړي؟ اصلا کې نړیوال د حق نه لري په افغانستان کې څه ډول حکومت غواړي. دا حکومت غوښتل د نړیوالو وظیفه نه ده، دا د افغانانو خپل کار ده. کله غوښتي دي چې نور نړۍ کې سره کوم حکومت شي، نور هېوادونه د موږ په باندې تشویش وي. دا موضوع منطقي نه ده، دا موضوع مداخله ده، دا موضوع د نور په امور کې لاس وهنه ده. افغانستان یو حکومت لري، ثابت حکومت، ټول شموله، که په دې معنی وي چې قومونه پکې نشته، ټول اقوام په اداره کې شته. لا به هم د تقویې لپاره هڅه کوو، لا به هم د موثریت لپاره هڅې روانې وي او هغه ابعاد چې هغه لا تر اوسه نه دي تکمیل شوي د حکومتولۍ، د هغو د تکمیلېدو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نور هېوادونه باید دغسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو تصمیم پر اړه لري دوی مداخله ونه کړي، د دوی حق نه جوړېږي. او لکه څنګه چې افغانان نه غواړي د نورو هېوادونو په چارو کې مداخله وکړي، نور ته هم د حق نه ورکړي چې موږ کورنیو مسایلو کې دوی تشویش ولري او اندېښنه ولري یا دوی اشارې ولري. ښاغلی مجاهد، دا هم ویلی سي چې د دوحې په تړون کې څه وه او چا تر ډېره دغه تړون نقض کړی دی؟ د دې تړون یو ډېر مهم تړون و چې د افغانستان ترمنځ او د افغانستان ترمنځ لاسلیک شو. په نتیجه کې اشغال پای ته ورسېد او همداراز د افغانستان خلکو جګړه پای ته ورسېده او سره یو لوی بحران له منځه لاړ. ورسره هغه هېوادونه چې دلته اشغال کړی و، مصارف یې کول، تجاوز یې کړی و، د هغو هم اوږه سپکه شوه له مسؤلیتونو نه او همداراز د بېجایه مصارف نه او د اشغال نه هغه بار سپک شو. نو دا د ټولو جهاتونو په ښېګڼه او د ټولو لپاره په خیر او پاتې شو. ځینې بندونه چې لا نه دي عملي شوي، اسلامي امارت ژمن و او متاسفانه چې د امریکې له خوا نه ځینې موارد نه دي عملي شوي، لکه د تور لیست ختمېدو موضوع، همداراز افغانستان کې د نوي حکومت سره د همکارۍ موضوع، دا له تر اوسه پورې نه دي عکس د په ضد موقف نیول شوی ده. افغانستان د خلکو سرمایه کنګل شوې، بانکي سیستمونو باندې بندیزونه اعمال شوي دي او د پرمختګ مخه نیول کېږي، د رسمیت پېژندلو مخه نیول کېږي، چې دا ټول د دوحې د تړون تعهداتو خلاف. بله ښاغلی مجاهد، د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې لپاره اسلامي هېوادونه ولې چپه خوله دي؟ آیا د نړیوالو یا امریکا تر تاثیر لاندې دي په شمول د ګاونډیانو؟ دې هېوادونو لخوا نه که رسمي تعامل وکړي، د اسلامي امارت سره اوس هم رسمي تعامل وجود لري. مثلا اسلامي امارت هېوادونو سره راشه درشه لري، ډیپلوماتیک تماس لري، سفارتونه دلته حضور لري او زموږ سفارتونه په نورو هېوادونو کې حضور لري. یعنی تعامل رسمي ده، خو داسې اعلان شوی لا تر اوسه نه ده. په دې کې موږ نیمګړتیا لرو، د دې برخې څخه لا نه دی اعلان شوی او د هېوادونو لخوا نه ستونزه ده د ځینو هېوادونو لخوا چې په افغانستان کې اشغالګر وو، اشغال یې درلود، د هغو لخوا لا موانع لیدل کېږي چې ځینې هېوادونه نه دي پرېښودل شوي. هېوادونه هم طبعا خپل منځونو کې نزاکتونه لري، ځینې هېوادونه ګټې لري، ځینې هېوادونه پالیسیانې داسې دي چې نشي کولی ډېر نه وړاندې لاړ شي. په هر صورت د موږ سره تعامل اوس هم تر ډېره رسمي ده او عملي رسمیت موجود دی. ښاغلی مجاهد، تر کومه بریده د افغانستان هوایي حریم د اسلامي امارت په واک کې دی؟ هوایي حریم د اسلامي امارت د هوایي ځواک نه وای، د ترمیم په حال کې ده. زموږ وسایل نوي دي، یو ځینې الوتکې چې د هوایي دفاع لپاره پکارېدي نوي د جوړېدو په حال کې دي. اسلامي امارت به په راتلونکي کې انشاءالله بشپړه دې وړتیا ولري چې خپل حریم خپله ساتنه وکړي او څارنه وکړي.
بلې ښاغلی مجاهد د نجونو د زده کړو او میرمنو ته د کار په اړه تازه معلومات څه دي؟ اسلامي امارت وایي د شرعي چوکاټ تر جوړولو وروسته به افغانې خویندې مکاتبو ته ولاړې سي. تاسو څه وایاست؟ بله دې باندې کې خو خپل ارګانونه لرو، د تعلیم او تربیه معرف ارګان، د عالي تحصیلاتو ارګان، هغوی به خپل کار باندې جدي روان دي، کار به وکړي. خو دغه داسې ستونزه داسې د حل لارې پیدا کېدل اړین دي او اسلامي امارت په تلاش کې چې حل لاره پیدا شي. بلې ښاغلی مجاهد په کور دننه داسې ویل کېږي چې لویې جرګې ته اوس اړتیا لیدل کېږي. تاسو څه وایاست؟ دا تصور سم نه ده. د جرګې د چیز دپاره دلته جنګ روان ده، دلته بې ثباتي ده، دلته کوم لویه پرېکړه ده، دلته کوم لویه ستونزه پرېکړه ده. خو داسې څه نه وینو چې جرګې دپاره د افغانان خپل ښاغلی مجاهد د نړیوالو د رسمیت پېژندنې لپاره رسمیت پېژندنې موضوع خو بهرنۍ موضوع ده. موږ که دلته سل جرګې هم وکړو او تصامیم ونیسو، فیصلې وکړو، نړیوال څه غواړي یا ځینې هېوادونه چې موانع ایجادوي، د هغوی موخې ځان ته دي او جلا دي. هغوی د موږ د جرګو دپاره خپلو موخو نه تېرېږي او نه آداب دا دې زده دوی یې نوانوي. په هر صورت هغه بهرني موضوعات دي، د هغوی دپاره به یو جلا حل پیدا کړو. ښاغلی مجاهد دلته نړیوال بیا دا وایي چې اسلامي امارت باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. دا د نړیوالو خپل تعریف خپل ده، خو اسلامي امارت مشروعیت لري، هم د شرعي پلوه مشروعیت لري، هم د خلکو د حمایت او رضایت لپاره مشروعیت لري. یو څو برخو کې لږ ستونزې موجودې دي چې د حل وروسته به اسلامي امارت یو بې بدیله نظام وي، امنیت یې ټینګ کوي، اقتصاد ته هڅې کوي، مشران د هېوادوالو سره ډېر حد مخلص دي او هېوادوالو ته درناوی موجود ده، همدارس د حقوق ورکول کېږي، شرعي محاکم موجود دي، امنیت موجود ده، ثبات موجود ده، د اقتصادي رفاه لپاره ګټور څه دغه څه چې افغانان غواړي او دا موجود دي. بلې ښاغلی مجاهد د افغانستان پر وړاندې د پاکستان په ګډون د ګاونډیو روان سیاسي او اقتصادي سیاست څنګه ارزوئ؟ تر حده پورې ښه روان دي، ځکه موږ د خپلو ګاونډیو سره د ټولو ګاونډیو سره ښې اړیکې تامین کړي. په نتیجه کې اقتصادي راکړه ورکړې زیاتوالی راغلی ده، په صادراتو وارداتو کې بهبود راغلی ده، راته کې سهولتونه ایجاد شوي دي د اسلامي امارت لخوا او هم د نورو هېوادونو لخوا تر حده پورې. البته ځینې وړې ستونزې لا هم شته چې موږ بحث پرې کوو، خبرې پرې کوو، خو زموږ ګاونډیو اړیکې ډېرې مثبتې او ښې دي. بله ښاغلی مجاهد د خپرونې وخت رو کمیږي، که په اخر کې دا راتویست د بیکارۍ او کډوالۍ د مخنیوي لپاره اسلامي امارت کوم پلان لري؟ بله د بیکارۍ د مخنیوي لپاره اسلامي امارت هلې ځلې کړي دي. د هېواد په دننه کې لویې پروژې پیل کېدل، همداراز استخراج د معادن ته توجه ډېرېدل، ورسره د هېواد لوی هم تر نظر لاس لاندې نیولي. انشاءالله تعالی به توفیق راکړي دا کارونه ترسره کېږي، بیکارۍ ورسره کمیږي، ځوانان په کار کېږي، ورسره اقتصادي نمو وده منځته راځي. په دې حال کې انشاءالله موږ خوشباوره یو چې په نږدې راتلونکي کې یا په کلونو کې به انشاءالله هر څه تغیر وکړي. بلې ښاغلی مجاهد په کور دننه مو د سیاسي څېرو سره سلا مشورې شته؟ چاته چې ضرورت پېښېږي هغو سره موږ سلا مشورې لرو، افغانانو سره، د علماو سره، د سپین ږیرو سره، د قانون مخورو سره. په ډېرو ولایتونو کې موږ شوراګانې لرو، هغه شوراګانې مختلط شوراګان د علما کرامو، سپین ږیرو، مخور، د هغو نه همیشه نظرونه اخیستل کېږي په بېلابېلو مسایلو کې او لا هم هڅه روانه چې دا څخه پراخ شي. ښاغلی مجاهد د هلمند د اوبو څخه د ایران د حقابې په اړه څه وایاست؟ ایران سره د افغانستان یو تړون موجود ده، د هغه تړون په اساس باندې اسلامي امارت ژمن ده چې هغه اوبو چې د ایران سره په تړون کې ډک شوي دي هغه ورکړل شي، خو په هغه صورت کې چې موږ اوبه ولرو او زموږ د اوبو ذخایر هغه حد کې وي چې ایران ته اوبه پرېښودلی شو. بله او ښاغلی مجاهد د رسنیو پر وړاندې د اسلامي امارت دریځ څه دی؟ رسنۍ یو مهم عنصر ده په نظام او په حکومت کې. رسنۍ د خلکو غږ تر نظام رسوي، د نظام کړنې او کارکردګۍ تر خلکو رسوي او د خلکو د نظام ترمنځ یو ښه وسیط جوړېدلی شي او موږ د خپلو رسنیو سره هم همکار یو، هم حمایت کوو او هم ورسره ورکوو. بله ښاغلی مجاهد د داعش ترهګرې ډلې پر وړاندې د اسلامي امارت عملیات په دې وروستیو کې ډېر سوي دي، د دې ډلې پر وړاندې به د اسلامي امارت عملیات همداسې دوام ولري؟ د داعش په نامه پدیده چې کومه ده دا اوس د ځپل کېدو او کاملا د نابود کېدو په حال کې ده. څه کټ موجودې وي چې هغه وځپل شوې او ځینې نورې هم تر تعقیب لاندې د اسلامي امارت امید لرو چې موږ ځواکونه وتواني چې هغه هم له منځه یوسي. داعش یو بهرنۍ پدیده ده، په افغانستان کې د ریښې نه لري
ځکه موږ د تشویق لرو د کابو وړ دي. بلې ښاغلی مجاهد په اخر کې که دا راته ووایاست هغه څوک چې د اسلامي امارت د ثبت د بدنامولو په خاطر ځینې کړنې ترسره کوي ستاسو غبرګون به په ټوله کې څه وي؟ په عموم کې اسلامي امارت چې چاته اجازه نه ورکوي د ولس په وړاندې باندې ناسم چلند ولري. هغه په نظامي کې دي که د امارت د افراد په نامه دي لکه مستقیما د اسلامي افراد وي چاته اجازه نشته ولس وځوري د ولس د ګټو په خلاف باندې ګام پورته کړي ولس ناراضه کړي ولس بې ځایه اذیت کړي. نو په دې برخه کې زموږ اذیت موجوده ده. اوس هم زندانونه اکثره د دې خلکو نه ډک دي سوء استفاده یې کړې د خلک ځورولي دي او د خلکو د ازار او اذیت باعث ګرځېدلي په زندانونو کې پراته دي. اسلامي امارت داسې کړنو په وړاندې ډېر شدید ده. ښاغلی مجاهد ځینې په سوشل میډیا کې ځینې ویډیوګانې پورته وکښته کېږي چې د تیر جمهوري نظام کارکوونکي ځورول کېږي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟ دغه موضوع ردوئ؟ دا موضوع حقیقت نه لري ځکه د تیر نظام خو موږ 80% پورې خلک دلته لرو په افغانستان کې دي همدا تر 90% پورې لا موجود دي په کورو کې ناست دي ګرځي او د 80% په نظام کې هغه کوم فعال دي لکه مخکې شو د دې چاته ځور خبره موږ نه لرو. البته کومجي کې چا انتخاب جوړی کړي یا ځینې سیاسي یا ځینې خصومتونه شخصي خصومتونه وي هغه فکسي هغه سیاسي اړخ نه لري هغه جنایي اړخونه لري زموږ قانون تعقیبوي او چا چې ظلم کوي هغه ته جزا ورکوي. ډیره مننه د اسلامي امارت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد چې موږ ته مو خپل وخت راکړی. سلامت تاسو نه مننه. ډیره مننه درنو لیدونکو راسره نن خبره کې د اسلامي امارت مرکزي ویاند ذبیح الله مجاهد میلمه و. دا وه د نن خبره. ستاسو د ملتیا څخه هم نړۍ مننه کوم. ښه وخت.